یو خبره کړې ده که نه ده کړې ده نواب بابا دا مې تاسو ته کوني وکړې واورئ ما په دنیا کې د څلورو کسانو کرامتونه لیدلي دي په دې سترګو یو مې د مفتي اعظم محمد فرید صاحب کرامت په دې سترګو لیدلی دی څلور کسان نور دي په هغې کې نواب کاکا به یې ورته وي په مسجد نبوي کې اوسېده ما د هغه کرامت په دې سترګو لیدلی دی افغانۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبر مبارک خواته یو داسې ګوټ غوندې دی داسې چې تاویږي هغې ته موږ په خپله اصطلاح کې مجمع الاقطاب ویو د قطبانو مجمع د دنیا دا بوډاګان پکې نه ناست دي بزرګان خلک چې عمرې له لاړ شی ویې ګورئ هغې کې یو افغاني و نواب کاکا به ورته موږ وی ولي الله او سعودي کې چې اوسې نو ځان سره به یا بطاقه ساتي یا به ځان سره پاسپورټ ساتي یا به اقامه ساتي د ده نه اقامه و او نه پاسپورټ و بس فی سبیل الله به ګرځېده راګرځېد ناستو یو ځل دا شرطه راله ما ورته کتل لکه دې باندې داسې ناست و نواب بابا ما ورته داسې کتل شرطه راله ده ته به دا لاس داسې ور واچو داسې به یې نیوه څنګه به چې دا لاس نیو نو د دې شرطې او د دې پولیس والا دا لاس په داسې راتاو شو داسې به راتاو شو داسې به راتاو بیا چې به لاس نیو بیا به د دې پولیس والا دا لاس دا سعودیان چې کله ډېر زیات تنګ چې نو وایي خلې ولې څه شي خلې ولې بس هغوی روان چې وي خلې ولې په پښتو کې خدای دې روپ کې پرېږدی دا د چاپلار به ونیسي وي خلې ولې دې نواب کاکا له زه یو ځل ورغلم ما ورته وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات دي ما ته بیان کا مونږ عاشقان یو مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو ما ته به باچا صاحب دا څه خبرې کې مې نه ما ته بیان وکړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات وایي یو عظیم الشان برزخي تخت لګېدلی دی حضور صلی الله علیه وسلم د برزخ د حیات مناسب قریب الی حیات الدنیا بلکې حیات الدنیا مناسب ناس راغلی دی او د دنیا دا ټول مخلوقات راځي نو یره روره یو سیلاب را رواني نو بادشاهان او سرداران نوابان او کرنیلان او جرنیلان او دا ټول صلات و سلامت چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي ځکه جواب د حدیثو نه ثابت دی خو سترګې مبارکې نه اوچتوي چاته هم نه اوچتوي په دنیا کې دوه قومونه دي چې هغه وي راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخاندي سترګې مبارکې اوچتې کړي وخاندي او د سلام جواب ورکړي ما ورته وي نواب بابا وایه څوک دي مونږ یا سړی چې مونږ پکې وځو وی یو د پاکستان پښتانه دي یو د افغانستان پښتانه دي د پاکستان پښتانه د افغانستان پختون پټان چې کله راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر مبارک اوچت کې خوشحاله شي نو تا ته پیغمبري سترګې په تکل دي پښتونه ګور یاد ساته تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې په طلب دي چې ته به انشاءالله د دین دپاره پاسې د اعلی کلمت الله دا جهاد به انشاءالله پټانه ته کې انشاءالله د خلافت اسلامی قیام به انشاءالله ستا په لاس باندې کېږي انشاءالله دا پټکي والا او دا ګیرو والا چې دا د دیوبند د چشمې والا خلک دي دا به انشاءالله د اسلام جنډه اوچتوي نعرې تکبیر الله اکبر به کېږي یو ورځ به داسې راځي انشاءالله جب تاج گرائی جائیں گے جب تک اچھالی جائیں گے جب تاج اچھالی جائیں گے جب تخت گرائی جائیں گے تاجونه به اوچتېږي انشاءالله دا تختونه به ختمېږي انشاءالله په دې باندې به صرف د لا اله الا الله جنډه ولاړه ورځ به راځي انشاءالله زمونږ انشاءالله دا عقیده ده پښتانه یو پښتانه دي زمونږ دا عقیده ده چې انشاءالله دا عقیده نه نو روایاتو کې راځي تا خو راته کاغذو شړنګاو چې لکه دا وخت لري روایاتو کې راځي چې مهدي علیه السلام به پاسې او د خراسان نه به د تورو جنډو خلک راځي خراسان پېژنئ کم ځای دی دا ټک نه راواله تر د هراته پورې علاقه ده دا ټک نه راواله تر د افغانستان د ایراتان ورته ویل کېږي د کابله پورې علاقه ده دې ته خراسان وایي د خراسان نه انشاءالله د پښتنو لښکر د مهدي علیه السلام دپاره پاسي وصلی الله علی خیر خلقه محمد